د امین الله خان سترګې له اوښکو ډکې سوې. د اکبرخان پر سر یې لاس کښېښود او په ژړغوني غږ یې ورته وویل: سرداره، ما وبخښه، زه د انګریزانو شیطانانو خطا ایستم او پر تا مې سخته بدګماني وکړه. خدای به مې تر دې ګناه راتیر نسي. په دغو سپینو خبرو افغان مشرانو د انګریزانو یوه ستره توطیه شنډه کړه. اکبرخان او امین الله خان د مکناټن د نفاق اچولو او چلوټو په اړه وغږېدل. د اسیرانو د بیرته سپارلو شرایط په اړه خبرې وکړې. د راتلونکو اقداماتو په هکله یې مشوره وکړه. نیمه شپه وه چې اکبرخان د امین الله خان لاس بیا ښکل کړ او ترېنه رخصت شو. اکبرخان که له یوې خوا د انګریزانو له دسیسو نه اندېښنه لرله چې د غازیانو ترمنځ به بې اتفاقي او خپلمنځي لانجې رامنځته کړي، له بل لوري پر مکناټن هم په غوسه و چې د هیڅ ډول معاملې او کره خبرو اترو باور نور باندې کېده. مکناټن هڅه کوله چې د انګریزانو له دودیزې تګلارې تفرقه واچوه او واکمني وکړه، له لارې افغانان په خپلمنځي اختلافاتو او شخړو کې اخته کړي، ضعیفه یې کړي او په دې ډول یې له منځه پورته کړي. اکبرخان ته بیا د مکناټن دغه تګلاره جاهلانه ښکارېدله، ځکه انګریز استازي د خبرو له لارې د یرغل د کړکېچ د هوارولو لارې بندولې او یوازې جګړه یې د ستونزې د هواري لپاره پرېښوده. اکبرخان که څه هم چې په جګړه کې پر خپلې تګلارې ډاډه و، خو د خبرو اترو له لارې د افغان انګریز د اختلافاتو هواري ته یې ترجیح ورکوله. هغه پوهېده چې له انګریزانو سره په جګړه کې به خامخا زرګونه افغانان هم وژل کېږي. مکناټن د اسیرانو د آزادولو پر سر د اکبرخان شرایط ومنل او ورته ویې لیکل چې 2 ورځې وروسته به انګریزان په لومړي پړاو کې د 10 اسیرانو د خوشي کولو په بدل کې ټاکل سوی شمیر پیسې او وسلې برابرې کړي. مکناټن لیکلي وه: تاسو به د سهار پر 10 بجو اسیران له شوربازار نه د چوڼۍ ختیځ لور ته راولي او زموږ کسان به پیسې او وسلې تاسو ته لاس په لاس در وسپاري. اکبرخان چې پر مکناټن باور نه درلود، د هغه په لیک کې د اسیرانو د توقف ځای شوربازار یادونې هېښ کړ. هغه سملاسي امر وکړ چې اسیران دي په دوغاباد کې د امین الله خان زړې کلا ته ولېږدول سي. د اکبرخان اقدام پر ځای و، ځکه انګریزانو غوښتل چې د خپلو سیمه ییزو جاسوسانو په مرسته د اسیرانو ساتونکي ووژني او هغوی په پټه چوڼۍ یا بالاحصار ته ولېږدوي. د دغه کار لپاره شاه شجاع هم د مرستې ټټر وهلی و او د شاهي ګارډ یوه ډله یې ټاکلې وه چې د مونلال په همکاري د اسیرانو د خلاصون عملیات ترسره کړي. مکناټن چې په هیڅ ډول نه غوښتل له اکبر سره د اسیرانو پر سر معامله وکړي، بالاخره دې ته چمتو سو چې په خپله له اکبرخان سره مخامخ خبرې وکړي او په هره توګه چې کیږي ستونزه حل کړي. مکناټن خپل نظر له الفنسټون او جوفري سره شریک کړ او ویې ویل: موږ باید دغه ځوان سردار له مخې پورته کړو. دی ورځ تر بلې غښتلی کیږي او زه هغه ورځ لرې نه وینم چې دی به دلته په چوڼۍ کې دننه زموږ پر ستوني پښه کښېږدي. جوفري ورته ویل: زه ستاسو د امنیت په اړه اندېښنه لرم. موږ باید دا یقیني کړو چې په همدا لومړي ملاقات کې به تاسو د اکبرخان ستونزه هواره کړئ. انګریز مشرانو په دې توافق وکړ چې مکناټن به لومړی اکبرخان ته د پیسو وړاندیز وکړي چې له انګریزانو سره ملګرتیا وکړي. دوهم وړاندیز له شاه شجاع سره د واک سم نیوی ویشو، په دې معنی چې اکبرخان به د شاه وزیر وټاکل سي او که اکبرخان ټول وړاندیزونه رد کړل نو باید د تومانچې په ډزو ځای پر ځای ووژل سي. مکناټن و اکبرخان ته ولیکل چې د اسیرانو د خلاصون لپاره د یو تړون د لاسلیک کولو لپاره دوی دواړه باید مخامخ خبرو ته کښېني. مکناټن پوهېده چې په تیر ځل یې له اکبرخان سره دوکه کړې وه، نو ځکه یې ولیکل: زه پوهېږم چې تاسو د تیر ځل د ملاقات له کبله اندېښنه لرئ، خو غواړم پوره ډاډ درکړم چې دا ځلې به داسې ونه سي او موږ به د خپلو اسیرانو پر ژوند تېروتنه ونه کړو. د اکبرخان د اعتماد د جلبولو په خاطر مکناټن دغه راز د لیدلو د ځای د انتخاب هغه ته پرېښود. د ملاقات ځای او وخت وټاکل سو او دا هم وپتېل سوه چې هر یو به له ځانه سره 5 کسه د امنیت ساتلو لپاره راولي. د 1841 میلادي کال د ډسمبر 23 د نورو ژمنیو ورځو برعکس اسمان شین و، خو یخ باد چلیده او د کابل ټول واټونه کنګل سوي وه. اکبرخان تر کلا له راوتلو د مخه د اسیرانو سرای ته ولاړ. لومړی به یې د هرې کوټې دروازه وټکول، بیا به یو څو شېبې تم سو، بیا به یې وټوخل او آخر کې به یې ور پرانیست او کوټې ته به وردننه سو. سلام علیکم به یې لومړی خبره وه. اکبرخان اسیرانو ته وویل: زه راغلی یم چې تاسو ته ښه خبر درکړم. که مکناټن زموږ شرایط ومني نو تاسو به ډېر ژر هغه ته وسپارو او بیا به له خیره سره له افغانستانه ووځئ. یو اسیر ترې وپوښتل: ستاسو شرایط څه دي؟ جواب کې اکبرخان وویل: اصلي هدف خو مو دا دی چې تاسو ټول زموږ له هیواد نه ووځئ، خو اوس به وګورو چې ستاسو د مشرانو څه خیال دی. له دې وروسته اکبرخان له خپلو څو یارانو سره پر اسانو د مکناټن سره د ملاقات کولو لپاره روان سو.
په لاره کې هم فکر په دې بوختو چې که انګریز استازي ورسره چانې وهل پیل کړل نو دی به د تبادلې د پیسو شمیر راټیټ کړي خو پر وسلو به معامله ونه کړي. د له ځانه سره دا خبره هم پتیلې وه چې د مکناټن د ډاډ لپاره به ورته ووایي چې په دغو وسلو به د انګریزانو پر خلاف جهاد کې کار وانخیستل سي. شاید دا خبره د وسلو په ورکړې کې د انګریزانو قناعت ترلاسه کړي خو په هر حال کې پر انګریزانو یې پوره اعتماد نه درلود. مکناټن بیا بل ډول فکر درلود. هغه نه د وسلو او نه هم د پیسو ورکړې ته چمتو. د اسیرانو د برخلیک ټاکلو پر سر ملاقات د انګریز استازي لپاره په اصل کې اکبرخان ته د لاسرسي یوه بهانه وه. مکناټن غوښتل په دې کتنه کې اکبرخان تتمه یې کړي، ورته ووایي چې پلار امیر دوست محمد خان له هغه غواړي چې له بلوا او جګړې لاس واخلي. مکناټن اکبرخان ته لودیاني ته د ورتلو او له خپل پلار سره د یوځای کېدو وړاندیز هم درلود. که نه تتمه کېدلو مکناټن د بل اقدام لپاره هم پوره چمتووالی نیولی و. مکناټن تر اکبرخان د مخه د ملاقات ځای ته ورغلی و. جوفري او نورو ورته سپارښتنه کړې وه چې د اکبرخان تر رسېدلو وړاندې سیمه ښه وارزوي او ځان له چاپېریال سره اشنا کړي. د مکناټن جیبي ساعت له غرمې وړاندې 11 بجې ښولې چې اکبرخان له خپلو 5 یارانو سره راورسېد. اسان یې ودرول او د مکناټن د ډلې پر لور په پښو ورغلل. اکبرخان مکناټن ډېر ژر وپېژند. هغه د 5 نورو کسانو مخکې په خورا غرور او په داسې حال کې چې یو لاس یې د پتلانه په جیب کې ولاړ و. خو مکناټن د شپږو را روانو افغانانو په منځ کې د اکبرخان په لټه کې و. افغانان ټول څنګ پر څنګ را روان و او د ټولو جامې سره ورته وې. د مکناټن سترګې پر یوه ځوان ونښتلې. د اکبرخان د اغېزناکو پرنجو تورو سترګو په اړه یې اورېدلې وه چې نظر یې لکه د شاهین تیز و. سلام علیکم. مکناټن وویل وعلیکم او بیا یې په بیړه او یو څه تعجب وپوښتل ته اکبرخان یې؟ د مکناټن حیرانتیا ډېر له دې کبله وه چې هغه ته اکبرخان ډېر ځوان ښکارېد او دومره پوخ یې نه ګاڼه چې په لنډې مودې کې د انګریزانو او شاه شجاع واکمني ته جدي ګواښونه رامنځته کړي. هو مکناټن صاحب، زه محمد اکبرخان یم. خوشحاله یم چې له تاسو سره د لومړي ځل لپاره وینم. تر روغبړ وروسته دواړه په داسې حال کې خبرو ته کښېنستل چې د هر یوه تر شا 2 کسان ولاړ وه. مکناټن په سر کې د اکبرخان په توصیف پیل وکړ. د هغه د میړانې، زړورتیا، جنګي تدبیر او مشرتوب ستاینه وکړه او بیا یې کرار د خبرو لړۍ د دوست محمد خان په اړه کړه او ویې ویل امیر صاحب، ستاسو د کورنۍ له نورو غړو سره له لودیاني نه تاسو ته سلامونه رالیږلي او تاسو ته یې بلنه درکړې چې د لیدلو لپاره یې ورسئ. که تاسو اراده وکړئ موږ به مو د سفر لپاره ښه ترتیبات ونیسو. د اکبرخان سر خلاص سو. مکناټن ته یې نیغ په سترګو کې وکتل او ورته ویې ویل زه دلته ستاسو د اسیرانو د خلاصون د شرایطو پر سر خبرو ته راغلی یم. راځئ چې لومړی دغه ستونزه حل کړو او بیا که ممکنه وه په راتلونکي کې به پر نورو مسایلو هم وغږېږو. مکناټن د دې ډول جواب تمه نه لرله خو بیا هم له تتمې کولو په شا نه سو. البته موږ ستاسو او د امیر صاحب سرلوړي غواړو او ستاسو سره د اوږدمهاله همکاروي لپاره چمتو یو. او بیا یې په بیړه وویل اکبرخانه، دا راته ووایه چې ته څه غواړې؟ هر څه چې غواړې موږ به یې درته برابرولو کې مرسته وکړو. ضرور نه ده چې ستاسو غوښتنې د جګړې له لارې ترلاسه سي. اکبرخان پوهېده چې مکناټن د هغه د تطمیق کولو او خطا ایستلو هڅه کوي. نو یې انګریز استازي ته په غوڅه لهجه وویل مکناټن صاحب، راځه چې وخت پر نورو خبرو ضایع نه کړو. آیا تاسو د خپلو اسیرانو د ترلاسه کولو لپاره زموږ له شرایطو سره موافق یاست؟ د څو شېبو لپاره چوپتیا سو او دواړو یو بل ته مخامخ په سترګو کتل. مکناټن چې پوه سو د تطمیق کولو له لارې اکبرخان نسي بدلېدی نو یې لهجې کې بدلون راویست او په ګواښونکي ډول یې وویل زه هیله لرم چې تاسو هم هغه تېروتنې ونه کړئ چې پلار مو د یو څو مودې لپاره وکړې او بیا سخت ترې پښیمانه سو. د برتانیا له سترې امپراتورۍ سره د نړۍ هیڅ ځواک نسي جنګېدلی. پر خپل ځان او خپلو خلکو رحم وکړه او زموږ له غضب نه یې وساته. اکبرخان په ځواب کې ورته ویل موږ یوازې د خدای له قهر او غضب نه ډارېږو. ستاسو قهر به په خپله تاسو ته ډېر زیان ورسوي. زه دلته ستاسو د قهرولو لپاره نه یم راغلی. که تاسو د اسیرانو په هکله خبرو ته چمتو نه یاست ښه به وي چې دا غونډه همدلته ختمه کړو. له دې خبرې سره اکبرخان له ځایه وخوځېد خو مکناټن پرې غږ وکړ پر ځای دې کښېنه چرګوړیه، مه خوځېږه. او بیا یې د سترګو په رپ کې له کیڼ له ستوني نه تومانچه راویست او د اکبرخان لور ته یې ونیوله. ماشه یې کش کړه. مکناټن دا کار په دومره بیړه وکړ چې نه اکبرخان او نه یې شاته ولاړو یارانو په وړاندې کوم چټک غبرګون وښود. د مکناټن ګولۍ باید د اکبرخان پر تندي لګېدلې وای. خو ته وه چې خدای اکبرخان ته د انګریز په ډزو مرګ نه و په نصیب کړی او د مکناټن مرمۍ بنده سوه او له ډز سره وروسته له تومانچې نه یوازې سپین لوګی راووت.
مکناټن په وارخطایي کې تومانچې ته وکتل او بیا یې په بیړه تومانچه په مځکه وویشته او خپله شاته ولاړ. سپاهیانو باندې یې چغه کړه، ویې ولئ دا ټوله حرمونې ووژنئ. انګریز استازي په یوه شېبه کې د خبرو او ډیپلوماسۍ غونډه د جګړې په ډګر واړوله. چا ټوپک، چا تورو ته لاس واچوه او هر چا خپل سیال ته مخه کړې وه. اکبرخان مکناټن پسې ورغی او تر څټې راونیوه، خو انګریز استازي وردمخه خنجر په لاس کې نیولی و او د اکبرخان کیڼ لاس یې ورجوبل کړ. اکبرخان څو ګامه په شا سو، لاس ته یې وکتل چې وینې ترې بهېدلې، خو بیا یې په ښي لاس له ملا نه خنجر راوویست او د مکناټن پسې یې منډه کړه. لا یو ګام نه و اخیستی چې مخې ته یې د انګریز استازي سر ولوېد. اکبرخان په وارخطایي شاته سو، په هیښو سترګو یې شاوخوا ته وکتل او بیا یې سترګې پر خپل تکړه انډیوال بابکرخیل ولګېدې چې توره په لاس د مکناټن پر مځکه پروت بې سرې بدن ته ودرېد او د الله اکبر نارې یې وهلې. د مکناټن له غاړې نه لا هم وینې راخوټېدلې او لاسونه او پښې یې کرار خوځول. اکبرخان د مکناټن سر ته وکتل، سترګې یې لا هم پرانیستې وې او شونډې یې داسې وې چې ګواکې غوښتل یې اکبرخان ته کوم څه ووایي. یوه دقیقه دمخه مکناټن و اکبرخان ته ګواښنه کوله چې ځان او ولس د انګریزانو له قهر نه وساتي، خو اوس یې خپله کوپړۍ د اکبرخان په پښو کې پرته وه. په څو شېبو کې د اکبرخان یارانو د مکناټن 2 ساتونکي ووژل، 2 نور یې سخت ټپي په مځکه ولوېدل او یوه یې لاسونه پر سر نیولې، پر ډاګ پر ګونډو سوی و او نارې یې وهلې. یو غازي ورنږدې سو چې په توره یې ووهي، خو اکبرخان ورباندې نره کړه چې لاس ونیسئ او ژوبل یې نه کړي. اکبرخان د انګریز استازي د وژلو هیڅ اراده نه لرله. هغه دې غونډې ته یوازې د خبرو لپاره راغلی، خو مکناټن په ډېر حماقت غونډه په مرګونې جګړې واړوله. د مکناټن له وژنې سره په افغانستان کې د انګریزانو واکمني له سیاسي اړخه ونړېدله، خو پوځي اړخ لا هم ژوندی و. د افغانانو او انګریزانو سیاسي جګړه ختمه سوې وه، خو اوس د پوځي جګړې واري را رسېدلی و. مینه کرسټینا او نورو انګریزو ښځو د اسارات د ژوند له محدودیتونو سره په سختۍ عادت نیوه. له ځای نه نیولې تر ډوډۍ او آن د افغانانو عاداتو له دوی سره ډېر توپیر درلود. که څه هم دوی ته ویل کېدل چې میلمانه یاست، خو دوی د میلمنو په څیر کومه خاصه تمه نه لرل او په اصل کې له دې کبله لا ډېر خوشحاله و چې نه ځورول کېدل. د انګریزانو لپاره د افغانانو یو کار ډېر ښه معلومېده او هغه د کوټو لاندې تاوخانې وې چې په ژمي کې به د کوټو تل ښه تود ساته. انګریزان چې په څوکیو او تختونو د ناستي او خوب خلک وه، اوس ورته په ډاګه مځکه کښېناستل او ویده کېدلو ښه خوند ورکاوه. د اسیرو ښځو لپاره تر ټولو ستره ستونزه د تشنابونو نه شتون و. دوی ته یو کناراب ورښودل سوی و چې رفع حاجت پکښې وکړي. په لومړیو څو ورځو کې هېڅوک له ویرې او کرکې کناراب ته نه تله، خو بالاخره ټول اړ سول چې پکښې ځان له عذاب نه خلاص کړي او د ځان پرېوللو لپاره هم هېڅ ځای نه و او هېڅ چا هم دوی ته نه ویلي چې که حمام کولو ته یې اړتیا وه څه باید وکړي. د نور لپاره بیا خوراک لوی عذاب و. افغانانو دوی ته سهار ګرمې شیدې او وچه ډوډۍ ورکوله او غرمه او ماښام به یې یا د پسه د غوښو شوروا یا بل کتغ ورکاوه. که په چوڼۍ کې به انګریزانو د غوښو او شیدو قحطي وه، دلته اسیران له شیدو او غوښو خواتورې سوي وه. افغانانو په لاسونو او په ګډو کاسو کې ډوډۍ خوړله او اسیرانو ته هم د شوروا غټې کاسې مخې ته کښېښودلې چې وچه ډوډۍ پکښې وړه کړي او بیا یې په لاس وخوري. د یو بل شي ارزاني هم ډېره وه او هغه چای وې. بس دم په دم چای به راتلي او ورسره به خواږه تلخان وه. د اسارات اوږدې ورځې په زړه تنګۍ تېرېدلې. نه کتاب و چې څوک یې ولولي، نه چا سپورټ کاوه او نه هم کومه بله سرګرمي وه چې اسیران بوخت وساتي. ورځ او شپې په بانډارونو او خوشو کیسو تېرېدلې. نږدې ټولو اسیرانو کتابچه او قلمونه لرل او هر چا خپل د هرې ورځې یادښتونه لیکل. دوی به دغه راز ماښام تر ویدېدلو وړاندې په یوې دایرې کې سره راټول سول. د یو بل لاسونه به یې ونیول او په پټو سترګو به یې دعاوې کولې چې ژر له اسارات نه آزاد سي. په تېرو څو اونیو کې ځینو اسیرانو په دري او پښتو ژبو ځینې ټکي هم زده کړي وه او کله ناکله به یې له افغانانو سره مات او ګډ بانډار هم کوه. یوه خبره چې ټولو ډېر ژر زده کړې وه او ویل به یې هغه سلام علیکم او وعلیکم سلام وه. کرسټینا هم ډېر ژر سلام علیکم زده کړل. دغه 2 ټکي له اکبرخان نه زده کړل چې له هر چا سره د روغبړ په پیل کې به یې ویل. اکبرخان سلام علیکم په داسې یو خاص ډول ویل چې خبره یې په زړه پورې نشته. که څه هم چې اسیران ټول په دعاباد کې د امین الله خان یوې غټې کلا ته لېږدول سوي وو، خو اکبرخان به په خپله په اونۍ کې یو ځلې د اسیرانو د خبر اخیستلو لپاره هلته ورغی.
په دې سترې کلا کې کوټې ښې وې او د ناستې لپاره د کټونو ترڅنګ کوربچې یعنې دوشکې هم وې. د کلا کوټې په 2 جلا برخو د نارینه او د ښځو ویشل شوي وې چې په منځ کې دیوال وهل شوی و. د دیوال په منځ کې یو کوچنی دروازه وه چې د کلا له یوې برخې نه بلې برخې ته تګ راتګ پرې کېده. د اسیرانو لپاره د کلا تر ټولو په زړه پورې برخه ان په دې سوړ ژمي کې د کلا انګړ و چې پکښې د ناجو ډېرې ونې وې. همدغو جګو ناجوګانو چې په واورو پوښلې هم وې کلا ته جلا ښایست ورکړی و. کرسټینا به چې کله غوښتل په خپلې کتابچې کې څه ولیکي نو د کړکۍ مخې ته به کښېنستل او څو شېبې به یې د انګړ ناجوګانو ته وکتل او په فکر کې به ډوبه سوه. که څه هم کرسټینا دلته تر پخواني کلا راحته وه خو د پوره ارامښت احساس یې نه کاوه. وړمه شپه چې تر ناوخته خوب نه ورتله له ځانه سره په شخړه کې سوه. دې چې به سترګې پټې کړې نو اکبرخان به یې مخې ته مجسم سو او بیا به یې سترګې پرانیستلې او له ځانه به یې وپوښتل چې ولې داسې احساس کوي چې اکبرخان یې یادېږي. اصلا اکبرخان د دې څه کېده؟ عقل به یې کله غږ ورباندې وکړ چې اکبرخان زموږ دښمن دی، هغه د وحشي بلواګرو مشر دی، هغه به موږ خامخا ووژني. خو بیا به یې زړه ور په یاد کړل چې هغه څومره ښه او با شخصیته نارینه دی، څومره جذاب دی، هغه د خپل هیواد اتل دی. په رښتیا چې موږ د اکبرخان پر هیواد یرغل کړی، د عقل او د زړه اختلاف تر ناوخته ویښه ساتلې وه، خو تر پایه څرګنده نه سوه چې د زړه خبره یې ومنل که د عقل. تیره ورځ کلا ته یوه بله ډله د اسیرانو هم راویستل سوه. د دوی شمیر زیات و، تر 10 ډېرې ښځې او ماشومان وه او ویل کېدل چې د کابل ننګرهار پر لار د بلواګرو لخوا اسیر سوي وه. کرسټینا او خورلڼو یې د تازه اسیرانو ډاډګیرنه کوله او هڅه یې کوله چې ورته ووایي چې د امین الله خان په کلا کې حالات ډېر خراب نه دي. نوي اسیرانو هم دوی ته د چوڼۍ بوژنونکی حال ورکړ چې د بلواګرو تر محاصرې لاندې هر څه پکښې په سختۍ تېرېږي. دوی دغه راز د هغې جګړې حال هم بیان کړ چې روچ سر پکې ټپي سوی و. کرسټینا په تازه اسیرانو کې له وکټوریا سره ډېر ژر په خبرو بوخته سوه. دواړې پیغلې وې او د یو عمر وې، ځکه خو د یو بل په خبرو ښې پوهېدلې. وکټوریا ډېره وېرېدلې وه او کرسټینا ته یې د جګړې په میدان کې پر هغې او مور یې د افغان بلواګرو د شخړې کیسه وکړه. وکټوریا وویله که هغه د بلواګرو مشر نه وای، زه او مور به مې اوس ښایي ژوندي نه وای. کور دی د هغه زړور ځوان آباد وي چې موږ یې د هغه نورو وحشیانو له منګولو وژغورلو. کرسټینا ورته وویل هو، په دوی کې هم ځینې ښه خلک شته، سړی باید خپل ټول امید د لاسه ورنه کړي. بیا یې ورته د اکبرخان په هکله وویله چې څنګه د دې په خبره یو سوچا جنټلمین دی او له اسیرانو سره داسې چلند کوي چې ته به وایې چې دوی یې په رښتیا میلمانه دي. دواړو پیغلو بې له بانډاره بل مصروفیت نه لاره، نو ځکه خو یې د یو بل د تیر ژوند څه نیولې بیا د راتلونکي په اړه ډېرې خبرې وکړې. دوی به د شپې د یو بل څنګ ته پرېوتلې او تر ناوخته پورې به یې په ټیټ غږ خبرې کولې. وکټوریا ورته ویله چې پلار یې غواړي چې دا په لندن کې د یو مشر لاړ له زوی سره واده وکړي، خدای نه مني. یو ماښام چې نور ټول ویده سوي وو، وکټوریا او کرسټینا ته وویل دغو تیرو 3 ورځو کې مې له تا نه ډېر د اکبرخان نوم اورېدلی. او بیا یې په مسکۍ لهجې وویل تا خو به زړه نه وي ورباندې بایللی. کرسټینا چپ سوه. د یو څو شیبو خاموشي وروسته وکټوریا وویل بخښنه غواړم چې که مې ګستاخي کړې وي، محض ټوکه وکړه، لطفا جدي یې مه ګڼه. کرسټینا لکه له ژور فکر نه چې راوتلې وي په بیړه یې ورته وویل نه، اصلا داسې نه ده. ستا پوښتنې زه وهڅولم چې خپل رښتینې احساسات ولټوم. زه پوره ډاډه نه یم چې له اکبرخان سره مینه لرم که یې ډېر د شخصیت تر اغېز لاندې راغلی یم. وکټوریا په تعجب ورته وویل اوه رښتیا وایه، نو چې داسې ده زه باید دغه ښاغلی ووینم. کرسټینا په خندا ورته وویل که رښتیا ووایم نو زه هم غواړم چې هغه بیا ووینم. دوی تر ویدېدلو وړاندې د اکبرخان د لیدلو پر پلان خبرې وکړې. جبارخان د اکبرخان په خاطر څو ورځې وړاندې وکټوریا په زوره له ځانه سره یونه وړه، خو د هغې څېره یې په فکر کې ژوندی پاتې وه. تیرو څو شپو کې یې څو ځلې د هغې په هکله فکرونه کړي وه او له ځانه سره یې تصور کړی و چې وکټوریا به کور ته بوځي، معاینه به یې کړي او ان دا تصور یې له هم کړی و چې څنګه به هغه ښکلوي، جامې به ترېنه باسي. او دغو تصوراتو به د جبارخان په وجود کې د هوس او جنسي غوښتنې تمایلات دومره ځواکمن کړل چې د بدن غړي به یې په رژدېدو سول او ساه به یې لنډه لنډه کېدله. جبارخان هغه سړی دی چې د روچ سر د کاروان تر ماتې وروسته یې هڅه وکړه چې وکټوریا په زوره له ځان سره بوځي، خو اکبرخان یې مخه ونیوله.
جبارخان په دې ښه پوهېده چې اکبرخان سره د وکټوریا او یا د کومې بلې اسیرې ښځې په اړه نشي غږېدلی چې ده ته یې وسپاري. هغه اکبرخان پیژنده چې د اسیرانو په ساتنې په ځانګړې توګه له اسیرو ښځو سره د چال چلند په چارو کې ډیر جدي و. تر ډیر فکر وروسته جبارخان بالاخره پریکړه وکړه چې وکټوریا په پټه وتښتوي. د دې کار لپاره یې ټول اړخونه وسنجول چې څرنګه د اسیرانو کلا ته ورسي، څنګه د وکټوریا پر خولې لاس کښیږدي او بیا یې د خپلو انډیوالانو په مرسته له ځانه سره بوځي. دی یو ځل له اکبرخان سره د اسیرانو کلا ته تللی و او له ټول چاپیریال سره بلد و. د دې کار د ترسره کولو لپاره جبارخان خپل 5 نږدې انډیوالان غوره کړل او د پنجشنبې شپه یې وټاکله چې د دوغاباد پر لور به ځي او وکټوریا به تښتوي. د پنجشنبې په مازدیګر په کابل کې بیا د واورې اورښت پیل سو. تېره ورځ شین اسمان و، خو نن تکه توره وریځ او بیا مازدیګر مهال درنه واوره پیل سوه. د ماخوستن له لمانځه وروسته جبارخان و اکبرخان ته ویله چې غواړي د یو څو شپو لپاره کور ته ولاړ شي. ورته ویل کوچنیانو پسې دیخ سوی یم او غواړم احوال یې واخلم. اکبرخان ورته ویل اوس په همدې شپه ځې، خیرات خو به وي. جبارخان ورته ویل هو، که ستاسو اجازه وي. اکبرخان بیا ورته ویل صبر وکړه چې واوره ودرېږي، سبا ته ولاړ سه. خو جبارخان چې خپل پلان جوړ کړی و ویې ویل په اصل کې زما د شپې لخوا او په واوره کې مزل ډېر خوښیږي، نور به رخصت سم. اکبرخان د هوکړې په بڼه سر وښوروه او ورته ویې ویل که دې کوم څه ته اړتیا وي راته ووایه، که نه نو پر لوی خدای دې سپارم. جبارخان او انډیوالان یې پر آسانو د دوغاباد پر لور روان سول او اکبرخان د خپل خوب کوټې ته ولاړ. د پنجشنبې په شپه به د امان الله خان ډیر حاضر باشان او مستخدمین خپلو کورونو ته تلل. هر چا غوښتل چې د جمعې شپه له خپلو کورنیو سره تېره کړي. سبا ته یې حمام وکړي، پاکې جامې واغوندي، د جمعې لمونځ په جومات وکړي او مازدیګر بیرته د کار ځای ته راستانه سي. دوغاباد په توره تیاره او چوپه چوپتیا کې ډوب و چې د جبارخان ډله راورسېده. د کلا دروازې مخې ته ټول له آسان راکښته سول. آسان یې وتړل. جبارخان له خپلې ملا نه یو خنجر راویست او په شا د کلا دروازه پرې وټکوله. د امان الله خان 3 کلاوې څنګ پر څنګ وې. دغه کلا چې اکثرا به خالي وه د خان د میلمنو د کلا تر څنګ وه او له هغې نه وړاندې بله کلا وه چې ښځې او ماشومان پکښې اوسېدل. 6 کال ژمی د امان الله خان کورنۍ په لوګر کې وه او دغه شپه په خپل امان الله خان هم په کلا کې نه و. جبارخان د امان الله خان په نشتون خبر و. په لومړی او دوهم ځل ټکولو چا دروازه نه پرانیستله او تر هغو چې د جبارخان یو انډیوال دروازې ته یو دروند سوټی ونیوه او په زوره یې وټکوله چې له هاخوا غږ راپورته سو. څوک یاست؟ جبارخان خوله دروازې ته نږدې کړه او ویې ویل خلاص یې کړه، موږ د محمد اکبرخان خلک یو او غواړو اسیران ووینو. د دروازې له شانه بل غږ راغی. نوم دې څه دی؟ ولې سهار نه راځې؟ نوم مې شاه محمد دی. موږ د یوې بیړنۍ چارې لپاره رالیږلي یو چې همدا نن شپه باید ترسره سي. موږ پوهېږو چې امان الله خان په کور کې نسته، که نه نو لومړی به هغه ته ورغلی وای. د دروازې غږ پورته سو، ور خلاص او جبارخان او انډیوالان یې کلا ته ننوتل. مخې ته د کلا 3 ساتونکي ولاړو چې د یوه په لاس کې ډیوه وه. واوره لا هم په چټکۍ اورېدله او په تیاره کې د چا مخ سم نه لیدل کېده. جبارخان له خپلو 2 انډیوالانو سره د اسیرو ښځو د کوټو پر لور روان سو چې د کلا یو ساتونکي پر غږ وکړ صاحبه هغه د ښځو خوا ده، د نارینهو کوټې دې خواته دي او له دې ویلو سره د انګړ بلې خواته لاس ونیوه. موږ پوهېږو زموږ کار همدې خوا کې دی. له دې خبرې سره د کلا ساتونکي وارخطا سول. په دې توره شپه کې له اسیرو ښځو سره څه ډول بیړنی کار سته؟ د کلا ساتونکو یو بل ته په هیښوونکو سترګو وکتل او بیا هماغه سړي ویل صاحبه تاسو پوهېږئ چې موږ ته امر سوی چې هېڅ نارینه د ښځو کوټو ته پرېنږدو. تاسو هلته څه لپاره ځئ؟ جبارخان له ځانه سره دا سنجولې وه چې د کلا ساتونکي به دی پرېنږدي چې وکټوریا له ځانه سره بوځي. نو ځکه یې شاته ولاړو پر خپلو 3 کسانو ناره وکړه چې دغه سپي ونیسئ. تر هغو چې د کلا ساتونکو تورې رایستې د جبارخان کسانو ور باندې برید وکړ. یو یې ځای پر ځای وواژه، بل یې سخت ټپي کړه او دریم چې له لاس نه یې ډیوه غورځېدلې وه د لغتو لاندې ونیوه. ساتونکي د لغتو لاندې په لوړ غږ پیل وکړ. جبارخان ویل خوله یې ور بنده کړي. د کلا د ساتونکي نارو د نورو کلاو د ساتونکو پام جلب کړ او د شاوخوا نه غږونه راپورته سول. جبارخان چې د کلا د ساتونکي ډیوه یې په لاس کې نیولې وه په بیړه له خپلو 2 انډیوالانو سره د اسیرو ښځو کوټې ته ورننوتل. د اسیرانو غږونه هم پورته سول. جبارخان به ډیوه د هرې اسیرې ښځې مخ ته ورنږدې کړه چې وکټوریا پکښې وموندي.
په لومړۍ کوټه کې یې ونه مونده. دوهمې کوټې ته چې تر لومړۍ ستره وه او ډېرې اسیرانې پکښې وې ورننوت او په لوړ غږ یې ویل زموږ په تاسو کې یوه ښځه پکار ده. شورماشور مه جوړوئ که نه ټول به تر دې چړې لاندې تیر کړو. او له دې خبرې سره سم خپل خنجر مخې ته ونیوه لکه چې هیڅوک د ده په خبرو نه وي پوهېدلي. د اسیرانو له کوټې نه د چغو او نارو غږونه نور هم اوچت شول. جبار خان بالاخره وکټوریا وموندله او سملاسي یې ورباندې حمله کړه. وکټوریا لوړه چغه ووهله او په انګلیسي یې ورته وویله ډونټ ټچ می لیو می الان پلیز هیلپ. لاس مه راوړه پرېمږده لطفا مرسته وکړئ. د جبار خان وکټوریا ترمنځ شخړه پیل شوه. وکټوریا په شاتګ کې په لاسونو او پښو پر جبار خان واري کول او هغه بیا هڅه کوله چې لاسونه یې بند کړي او تر پښو یې ونیسي چې پر اوږه یې کړي. کرسټینا چې تر دې دمه هیښه ولاړه وه یو ځل یې په لوړ غږ ویل نه پرېږده او بیا یې د جبار خان پر لوري ورټوپ کړل او په دواړو لاسونو یې هغه پورې واهه. جبار خان شاته وکتل او پر خپلو کسانو یې غږ وکړ ځناورو څه شته تم یاست مرسته راسره وکړئ. یو کس د کرسټینا پر لور ورغی او هغه له کیڼ اړخ نه د لاس په یو واري پر مځکه واچوله. جبار خان د خپل بل انډیوال په مرسته د وکټوریا د کابو کولو هڅه کوله خو هغه نه ټینګېده تر څو چې اړ سو له سوکانو او څپېړو کار واخلي. جبار خان د وکټوریا پر مخ او سر څو واري وکړل او هغه پر مځکه ولوېده او بیا ور ټیټ سو او پر وژه یې کړه او په منډو له کوټې ووت.